سلامونه نیکې هیله احترامات مې ملګرو قبول کړئ. یو ځل بیا تاسو ته یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. زیاتره ملګري همدغه ستونزه لري چې مثلا دوی وایي چې چېرته وي پي ان واخلو یا د وي پي ان چېرته پیدا کړو یا له کومو ځایونو څخه ډاونلوډ کړو. دغه ستونزې دوی سره مل شوي دي. راځم په دې باندې لنډه ویډیو درته جوړوم، تر پایه راسره وګورئ. که خوښه مو شوه د نورو ملګرو سره یې شیر کول مه هېروئ. رسماً به تاسو راشئ دلته کروم براوزر ته، پلی سټور ته مه ځئ. پلی سټور کې کله کله هغه ستونزه وي چې یا وي پي ان نه درته راډاونلوډېږي یا کومه بله ستونزه وي. نو دلته به تاسو راشئ، دلته به سرفشارک ورته ولیکئ. ما تیار لیکلی دی، زه دلته یوازې سرچ کوم. ما تاسو وګورئ سرفشارک وي پي ان، پاس وګورئ افیشل سایټ. د لومړی سایټ چې کوم دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو سره د دې وي پي ان هغه دی لوګین هر څه همدلته موجود دي. نو دلته به تاسو څنګه وکړئ، ګیر سرفشارک وي پي ان باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ ښه لږ شان به انتظار شئ. نو دلته تاسو ته ټول ډیټیلز درکوي، د یو میاشت دپاره، د 12 میاشتو دپاره او د 24 میاشتو دپاره. نو دلته به تاسو دا وي پي ان څنګه وکړئ، لاندې قیمتونه درته لیکلي تاسو وګورئ. ګیټ ون هغه $1.50 راځي قیمت یې، دغه نور ګیټ ون پلس $112 همداشان، سټارټر یې دی $50. نو په دې ډول تاسو دلته کولی شئ چې دغه وي پي ان واخلئ. د دې دپاره څه ضروري دي، ویزا کارت تاسو باید ولرئ یا ماسټر کارت چې تاسو هلته دوی ته پیسې ورباندې جمع کړئ. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ له دغه ځای څخه دغه وي پي ان ترلاسه کړئ. ټول ډیټیلز به یې دلته وګورئ او همدلته یې تاسو کولی شئ چې ډاونلوډ یې هم کړئ درسره. په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ نو دلته به تاسو څنګه کړئ، تاسو درسره را ډاونلوډ به یې کړئ. که چېرته نه ډاونلوډ نو داسې وکړئ چې د موبایل ریجن چې کوم دی سیټینګ ته به لاړ شئ. په سیټینګ کې به د موبایل ریجن یونایټډ سټیټس ته واړوئ. بس لاړ به شئ پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته لاړئ له هماغه ځای څخه به یې درسره را ډاونلوډ کړئ. ریجن به اړوئ، د هغې وروسته بیا ډاونلوډ کېږي، کوم مشکل نه لري. نو هیله لرم چې ورباندې پوه به وئ. کومه ستونزه کوم مشکلات وو کولی شئ راسره کمنټ کې پرېږدئ. او هغه ملګري چې تیار لوګین غواړي دوی یې نشي اخیستلی دغه وي پي ان، موږ سره یې لوګین شته، موږ سره په وټساپ اړیکه ونیسئ. په لومړي کمنټ کې زموږ د وټساپ شماره هم شته، پاس هم شته. نو موږ به تاسو ته څنګه وکړو، لوګین به درکړو. او ورسره په څنګ کې هغه ملګري چې هیڅ د مونټایزیشن اړوند معلومات نه لري، لومړي کمنټ کې مې همدغه زموږ د یوټیوب چینل لینک هم درسره اچولی دی. د مونټایزیشن اړوند ویډیوګانې مې پوسټ کړي دي، هغه دې وګورئ. که بیا هم کومه ستونزه وه کولی شئ موږ سره یې په کمنټ کې شریکه کړي. او انشاءالله راتلونکي ویډیوګانو کې به یوه زبردسته ویډیو د مونټایزیشن د سر څخه تر پایه پورې ټول مونټایزیشن سیټینګونه هر څه په یو ویډیو کې درته راټولومه. په ټولو باندې به په تفصیل خبرې کوم، بیا به یې درسره شریکوم. تر هغې راسره پاتې شئ.